نه دا خلک په ما د عشق د ریز بدلول غواړي نه دا خلک په ما د عشق د ریز بدلول غواړي که دوی د خوځولو په نیت غره ته راټول شوي او زما د زندګۍ او ارمانونو تصویر څه دی زما د زندګۍ او ارمانونو تصویر څه دی خو دښته ده مرغان دي او ما مړه ته راټول شوي د شعر خاپیرۍ ده او ستا غم دی تنهایي ده وخت څه خواږه ملګري مې کاله ته راټول شوي سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه د غزلزار قدرمنو د وچنیر حلقه ده پېښور سیمه ده او دلته زموږ سره یو ډېر محترم شخصیت یو زلمی لیکوال ناستې کوي څومره ښه شعر لیکي څومره ښه فکر لري د پښتو ژبې او ادب دپاره یې څومره کار او زیار کړی دی په دې به سره خبرې کوو بیا به تپوسونه هم کوو او شعرونه به هم وکړو ښاغلی مجیب الرحمن دینارخیل صاحب نومیږي تاسو ته په دې خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی ویم مینه ویم او احترامات ته وړاندې کوم ډېره زیاته مننه نادان صاحب او ستاسو ډېره شکریه چې په دومره لنډ تنګ وخت کې مو موږ ته موقع راکړه او خپل مینوالو ته مو رامخامخ کړو ډېره زیاته مننه مجیب صاحب دا راته ووایي چې تاسو د خپلې شاعرۍ ابتدایي آغاز کله کړم یاره داسې 4-5 کاله کېږي چې شعر لیکم خو بس هغه شعر په نوم یو څه لیکو خواري کوو خپل احساسات لیکو صحیح ده څومره شاعري تاسو تر دې دمه پورې کړې تقریبا داسې 100 نه به بري داسې غزلې به مې برابرې کړي او بس صرف په غزل مې کار کړی صحیح ده ډېره زیاته مننه په دې موجوده وخت کې کومه داسې ټولنې کېږي چې په هغې کې ستاسو باقاعده ناستې کېږي او تاسو هلته زده کړې کوئ او راټولېږئ ګلورین پښتو ادبي جرګه ده دا خو موږ خپله غونډه ده او دې نه علاوه پندو کې د خاموش صاحب د الفت جرګه ده الفت پښتو ادبي جرګه او ورمړپایان کې دلته یوه جرګه ده بس دوی سره ناستې کوو باقاعده تګ راتګ لرو صحیح ډېره زیاته مننه دا راته ووایي چې داسې یو شخصیت چې د هغې نه تاسو زده کړه کړي او تاسو یې خپل استاد ګڼئ زه خو هر ښه شاعر مې استاد ده او کتاب نه زده کړه کوو هر ښه شاعر لولم اورم خو نوم یادول د مدثر همراز ضروري ګڼم دا مې استاد ده او ده نه مې زده کړه کړې ستاسو تعلق د دې سره دی که افغانستان سره زه د ننګرهار یم د ننګرهار د خوږیاڼو یم او پاتې کېږم په وچنیر کې صحیح ده ډېره زیاته مننه کلامونه ورو ډېره زیاته مننه له غزل وړاندې یو څو شعرونه دي وایي یو درد دی د مؤمنو پرګنو زړه کې پیدا شه یو درد دی د مؤمنو پرګنو زړه کې پیدا شه د خپل احساس په پړي راویزان شي لکه زه ډېر ښه مننه وایي چې ستا د وجود شګې دا ستا په غېږ کې وخوري چې ستا د وجود شګې دا ستا په غېږ کې وخوري ارمان د لیونی ته بیابان شي لکه زه او کلونه وروسته وژاړې په مړاو اندامونو کلونه وروسته وژاړې په مړاو اندامونو په کړي محبت دې پښیمان شي لکه زه ډېر ښه یار نور به څه غزل دی وایي ښه شورو به په جومات کې ټنګ ټکور وي ټنګ ټکور وي نه زما به نو دا ستا په زړه کې کور وي او بیا نو ما سره هم ستا د غېږ امکان شته بیا نو ما سره هم ستا د غېږ امکان شته که بل کړی چا اوبو کې چرته اور وي او امتحان مې په یو داسې لاره وخله امتحان مې په یو داسې لاره وخله چې د خپل وجود سایه پکې پیغور وي او ستا جنون ته مې د ژوند ګریوان بخلی ستا جنون ته مې د ژوند ګریوان بخلی عشق ووهه چې څومره در کې زور وي ډېر ښه او چې احساس لري هغه خلک پوهیږي چې احساس لري هغه خلک پوهیږي خاموشیو کې د نه منلو شور وي مننه وایي له یارانو مې شکله د زړګي داسې له یارانو مې شکله د زړګي داسې لکه شانه ته به خیچ څنګه تور وي ډېر او څو لحظې ته دینارخیله خیرات غواړي څو لحظې ترې دینارخیله خیرات غواړي او چا څادره د ژوند په لاره چاته خور وي یو څو شعرونه نور وایم وایي له خوښیو خاپیرۍ وې راته جوړې
له خوښیو ښاپېرۍ وې راته جوړې ما که هر څو رانیولې الوتلې او زما زړه به ستا پر یاد باندې آباد و زما زړه به ستا پر یاد باندې آباد و په دې باغ کې به بلبلې الوتلې او هغه شپه یې څه د حسن تعجب و هغه شپه یې څه د حسن تعجب و له غومبرو یې غزلې الوتلې او ګورې زلفې یې اوږو باندې پرتې وي پرتې وي خوشبویانې له سینځلې الوتلې او غزل دی وایي چې پر هر ژوندون ته به ټکور پکې پیدا شي د زړه کوڅې د ګورمه که کور پکې پیدا شي او چې عشق له هرې خې نه وباسي شاعر شي چې عشق له هرې خې نه وباسي شاعر شي چې پاڼې کله وچ شي نو شور پکې پیدا شي او همدا چې ستا د سترګو د نظر ګوتې پرې هېڅ شي همدا چې ستا د سترګو د نظر ګوتې پرې هېڅ شي د زړه رباب مې وترنګېږي سور پکې پیدا شي بهترین دی او کلنګې شي زر وار عربي مورګانې ورځ کې کلنګې شي زر وار عربي مورګانې ورځ کې والله که خلقدس ستا غم خور پکې پیدا شي ډېر خیر او چې بحث کله وکړم ستا د حسن په رنګونو چې بحث کله وکړم ستا د حسن په رنګونو خبرې مې بیا شعر شي او زور پکې پیدا شي ډېر خیر او ته واوره د نارخیله د دې خوب تعبیر به څه وي ته واوره د نارخیله د دې خوب تعبیر به څه وي یو تکه شین منظر وي خو سور اور پکې پیدا شي ډېر ښه نور هم لږ څه ووایه بل غزل دی نادان صاحب وایي ماښام شو ستا یادونه مې بیا زړه ته راټول شوي ماښام شو ستا یادونه مې بیا زړه ته راټول شوي جومات د مؤمنان پکې لمانځه ته راټول شوي او نه دا خلک په ما د عشق دریځ بدلول غواړي که دوی د خوځولو په نیت غره ته راټول شوي او زما د زندګۍ او ارمانونو تصویر څه دی زما د زندګۍ او ارمانونو تصویر څه دی خو دښته ده مرغان دی او ما مړه ته راټول شوي نه دا خلک په ما د عشق دریځ بدلول غواړي که دوی د خوځولو په نیت غره ته راټول شوي او زما د زندګۍ او ارمانونو تصویر څه دی خو دښته د مرغان دی او ما مړه ته راټول شوي دا نه چې د میلمه په حیث دفترو ته دعوت دی لرګي د سوځولو تناره ته راټول شوي او د شعر ښاپېرۍ د استا غم دی تنهایي ده د شعر ښاپېرۍ د استا غم دی تنهایي ده وخت څه خواږه ملګري مې کاله ته راټول شوي او د ورور د قاتل کور کې غواړي امن دینار خیله د ورور د قاتل کور کې غواړي امن دینار خیله یاران دې څه کمزوري دیواله ته راټول شوي یار ډېر بهترین غزل ده یو دوه درې شعرونه راته نور هم ووایه نو چې خیال حقیقت او که وهم که څه حیران یم چې هرې خوا ته وګورم ته او ریښې دې د وتو نه دي نختر حسینه راشین مې ډېر پخوا نه د زړګي په وچ راغی او په خوا کې به د خلک د سیندو غوندې بهیږي د عدل په معیار که ته ولاړ لکه د غرې ډېره زیاته مننه یو مختصر پیغام ورکړي نادان صاحب موږ پیغام به څه خو بس دومره وایم چې مینه وکئ مینه خواره کوئ او مینې ته کار وکئ ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه کور قدرمنو مجیب الرحمن دینارخیل صاحب را سره تاسو واورېدو زلمی لیکوالو ډېر ښه شعرونه او پیغام زما سره په دعاګانو کې یاد ساتئ آباد او ښاد او بریالي اوسئ